چیرې ته اوس هم فحش فلمونه ګورې نو دا ویډیو ستا لپاره ده، ځکه زه په دې مطمئنه یم که چیرې ته له دې رازونو نه خبر سي نو هیڅکله به هم بیا دې سینات ته ور ونه ګرځې او هیڅکله به هم دا ویډیوګانې بیا ونه ګورې. زه دلته یم چې د دې کثافت کاریو او غیر مستقیم کنټرول اړوند تاسو ته مکمل معلومات درکړم. تاسو چې کومې نجونې ګورئ وینئ چې دوی خوشحالي څرګندوي، خو اصلا داسې نه ده. دوی له دې کار نه سختې متضرره سوي دي او په چل سره د سیستم کې ښکېلې سوي. دوی مثلا راځي یوه جلۍ ده ډېره ښایسته ده، دوی اوله ورته وایي چې ته باید راسې ماډلینګ وکړي، د فیشن په برخه کې له موږ سره کار وکړي. مستقیما هېڅکله هم نه ورته وایي چې ته راسه د پورن په صنعت کې، ځکه د دوی صنعت یو بدنام صنعت ده او ټولو ته معلوم ده او هېڅ جلۍ هم همداسې نه غواړي. خو بیا وروسته دوی د ماډلانو ته په ماډلینګ کې دوی ته نورې وعدې ورکوي، د ښه کور، ښه لایف سټایل، لګزري لایف وعدې ورکوي او په دې سره دوی اړوي. کله چې دوی واړول نو په دوی باندې څه شي کوي، ساين یا هم په دوی باندې امضا کوي. بیرته ترې وتل هم له دې صنعت څخه امکان نه لري. او یوه بله دا کومې خبرې چې زه کوم دا یوازې په ښځینه اکټرانو پورې نه، نارینه اکټران تر ښځینه ډېر متضرره دي او زیاتره ځانوژنې چې کړې دي هم نارینه دي. دوی د دې صحنو لپاره چې عادي معلومې چې فلمي ستورو ته یا هم جوړونکو افرادو ته کوکاین، دواوې او شراب ورکوي. وروسته له درې فلمونو جوړېدو وروسته ما ته ځان ډېر بد ښکارېده او ما له دوی نه خواهش وکړه چې لطفا ما له دې سکان څخه وباسئ او زه نه غواړم دا فلمونه نور جوړ کړم. خو دوی راته ویل چې نه، دا امکان نه لري. دا د دې لامل سو چې زه د دې لپاره چې خپل شخصیت راته ښکاره نه سي او کوم بایللی شخصیت چې ما درلود هماغه نور په شیشه کې ونه ګورم. ما به شراب څښل او دوی به هم د دې لپاره چې مثلا لاښې صحنې ثبت کړم، دوی به راته ډېر داسې شیان راکول لکه مثلا زه به 1 ساعت بېهوښه کولم، نیم ساعت به هم بېهوښه وم، 2 ساعته به هم بېهوښه وم. دا د دې باعث و چې زه یو مخ به په ځان نه پوهېدم او تر هغو به دا صحنه هم ختمه سوې وه او فلم به پای ته، فلم جوړونکو به فلم پای ته رسولی و او زه به په صحنه کې همداسې پرته وم، هیچا هم ما ته توجه نه کوله. دا ما ته ډېره ابتضا ده او زه داسې حالت هیڅکله هم نه غواړم چې بیا ور وګرځم. باور وکړئ زه اوس مهال په 2 مریضیو باندې اخته یم، یو HSP ده او HIV ده، چې دا دواړه HPV او HIV دا دواړه هغه مریضۍ دي چې هیڅکله هم نسي کولی چې بیرته ترې راوګرځي او یا که ووایم نسي کولی چې بیرته ترې ښه سي او دا به د ژوند تر پایه له تا سره دا امراض پاته وي. که ته فکر کوې چې دوی خوند اخلي نو داسې نه ده، ځکه د 2 دقیقې ویډیو لپاره چې ثبت کې دوی له 4 ساعتونو نه تر 6 ساعتونو پورې وخت نیسي چې په دې وخت کې اکټرانې خپلې شونډې سرې کوي، بیرته میک اپ کوي او همدارنګه اکټر ته مواد تزریقوي تر څو بیرته هغه حالت ته راسي. تاسو دا فکر کوئ چې دوی ولې ژر نه انزالېږي، خو اصلا د پردې شاته نورې کیسې دي، ځکه دوی ته داسې یو څه داسې مواد ورکوي چې دوی داسې ښکاره سي چې 3 نه تر 4 دقیقو څه ان په 1 ساعت کې هم دوی نه انزالېږي. نو په دې شیانو باندې هیڅکله هم باور مه کوئ. که ته فکر کوې چې دوی خوند اخلي نو دا هیڅ امکان نه لري. په دوی چې دا ویډیوګانې جوړوي اصلا راسئ دې برخې ته هم لږ متوجه سئ. ما ته ډېر عجیبه وي په دې برخه کې 15 نفره نه تر 10 نفره پورې عملا ولاړې، پروډیوسر یعنی مطلب لارښود، ترڅنګ یې کیمرمینان، د غږ ثبتونکي، دا ټول عملا موجود دي چې دوی دا ویډیو جوړوي. نو تاسو اړوند خپله فکر وکړئ.